هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غښتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غښتې دی. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على د پوهنې وزارت د ښوونکو د مسلکي پراختیا او ښوونیز نصاب لوی رئیس مولوي اولګل ایوبي او نورو مسؤلینو په حضور کې د ولایتونو د ښوونکو د مسلکي پراختیا کادري بستونو ډکولو په موخه له 500 تنو نوماندانو څخه رقابتي ازموینه واخیستل شوه. په پیل کې د پوهنې وزارت د ښوونکو مسلکي پراختیا او ښوونیز نصاب لوی رئیس د استعدادونو د ارزونې په برخه کې د ازموینو اهمیت ته په اشاره سره وویل موږ هدف دا دی چې دې بستو ته چې کدري بستونه دي هغه خلک راشي چې څوک اهل وي چا کې لیاقت وي چا کې استعداد وي هغه خلک موږ استخدام نکو چې هغه زموږ تاسو جامعې ته ټولنې ته د خدمت مصدر ونه ګرځي. دغه رقابتي ازموینو څخه اساسي موخه مسلکي تجربه لرونکو او با استعداده کادرونو ته د مسؤلیتونو سپارل دي ترڅو له دې لارې وکولای شو د پوهنیز نظام کیفیت کچه لوړه کړو. ورپسې د پوهنې وزارت د ښوونکو د مسلکي پراختیا رئیس هم د یادې ازموینې د پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل او ګډونوالو ته یې د بشپړې روڼتیا ډاډ ورکړ.